د اسرایل او د فلسطین ترمنځ د جنګ 438 ورځې پوره سولې. تر 45,000 زیات فلسطینیان تر دا مهاله مړه سوي دي، تر 1,06,000 زیات زخمیان سوي دي. د سازمان ملل د راپور مطابق کم از کم 10,000 نور فلسطینیان چې دي مړه دي او د چپه سویو اپارتمانونو تر خاورو تر ډبرو لاندې دي، او کم از کم 20,000 ماشومان بیخي لا درکه دي، هیڅ حساب کتاب معلوم نه دی. او د اسرایل و طرف ته په ابتدایي حمله کې یعنې د اووم اکتوبر په حمله کې 1,980 کسان مړه سول. په هغو کې 996 چې د عام خاص وګړي دي او 373 کسان چې دي عسکر دي. د هغه راهیسې د اسرایل د غزې په جنګ کې 378 نور عسکر مړه سوي دي او 2,448 زخمیان سوي دي. اسرایل پر بل اړخ د لبنان سره په جنګ کې 44 ملکي وګړي مړه سوي دي او 80 اسرایلي عسکر مړه سوي دي. د لبنان بیا 3,988 کسان مړه سوي دي او 15,699 کسان یې زخمیان دي. نو اسرایل که څه هم کوچنی مملکت دی خو بیا هم همزمان د مختلف ملکو سره جنګونه شروع دي. هم د لبنان سره جنګ شروع دی، هم د فلسطین سره جنګ شروع دی، هم د سوریې سره جنګ شروع دی، غیر مستقیم هم د ایران سره جنګ شروع دی. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا جنګ به نور څونه دوام وکړي او دا جنګ به څوک وګټي؟ ستاسو نظر د دې جنګ باره کې څه دي؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ، ویډیو سره شیر کړئ. تر بیا هم پاک خدای سپارم.